درې سره ځناور. یو وخت له وختونو په یوه لرې هېواد کې د ادریک په نامه یو ځوان شهزاده اوسېده. هغه کولی شول چې ارواح، پیریانې او نور هغه جادویي مخلوقات وویني چې نورو خلکو نشول لیدلی. هغه حتی له ځناورو سره خبرې هم کولی شول. ملکې او پاچا به کله ناکله هغه د هوا سره د خبرو په حال کې لیدلو او ډیر به په تشویش کې شول. دې خبرې پاچا ډیر پریشانه کړی و ځکه چې زوی تکړه جنګیالی و، خو ملکې لکه پاچا هومره په کیسه کې نه وه. ادریک، ولې نن ښکته نه راځې او له سرتیرو سره تمرین نه کوې؟ ساعت به دې تیر شي. نه پلاره، ته پوهېږې چې زما دا هر څه نه خوښېږي. اوف. یو ورځ پاچا پریکړه وکړه چې خپلو سرتیرو ته په لویدیځو غونډیو کې تمرین ورکړي. دوی د غونډیو په لور وخوځېدل او له لږ ځنډ وروسته هلته ورسېدل. پاچا د دوی تمرین له نږدې څارلو چې ناڅاپه یې د یوه ځناور سر تر سترګو شو چې د یوې ونې له شا یې ورته کتل. اوه، داسې دي. پاچا سلامت. زه غواړم چې ځنګل ته لاړ شم. مخکې له دې چې قومندان ځواب ورکړي، پاچا د ځنګل په لور منډه کړه. له ونو تیر شو او هڅه وکړه چې هغه عجیبه مخلوق ومومي. ناڅاپه له یوه داسې لوی ځناور سره مخ شو چې درې ډارونکي سرونه یې درلودل. ما ډېر لوی سلطنتونه فتح کړي، ستا ماتول به اسانه کار وي ځناوره. پاچا سلامت. قومندان خپل سرتیري راټول او د ځنګل په لور لاړل. دوی په پاچا پسې ټول ځایونه وکتل، خو هغه یې ونه موندلو. کله چې دوی ماڼۍ ته بیرته راوګرځېدل، ملکه د دې خبرې په اورېدو سره سخته غمجنه شوه او شهزاده حیران پاتې و. ټول هېواد مایوسه و او له دې حالت څخه د وتلو په موخه پریکړه وشوه تر څو ادریک د نوي پاچا په توګه وټاکل شي. خو د وخت په تیریدو سره ادریک په سوچونو کې شو. څنګه هیڅوک هم د پلار د ورکېدو په هکله نه پوهېږي؟ زه باید په دې پوه شم. قومندان، زه غواړم لویدیځو غونډیو ته لاړ شم. څه؟ ولې؟ تر څو وپوهېږم چې زما په پلار څه شوي دي. یو څو سرتیرې به له ځان سره بوځو تر څو خوندي اوسو. ټولو په حیرانتیا سره کتل چې ادریک د لویدیځو غونډیو په لور د پوځ سره روان دی. له لږ ځنډ وروسته دوی هلته ورسېدل او خیمې ووهلې. ادریک ټوله ورځ شاوخوا وکتل تر څو کومه نښه پیدا کړي، خو شپه راورسېده او هغه همداسې ناهیلی پاتې شو. فکر کوم چې نن هم باید پلټنه وکړم. هماغه وخت چې هغه د ځناور سر ولید، ځناور ناڅاپه ورک شو او ادریک هم د پلار په شان په هغه پسې منډه کړه. د منډې پر مهال ځناور ناڅاپه ورک شو. هغه چیرته لاړو؟ اوه خدایه، بل قرباني. کاش چې له هغه سره مو مرسته کولی شوی، خو هغه زموږ غږ نه اوري. زه ستاسو غږ په ښه توګه اورم. اوه، خو څنګه؟ ادریک هغوی ته د خپلې ځانګړنې په هکله وویل او پریانې حیرانې شوې. همدا اوس تاسو زما د مرستې په هکله څه وویل؟ پیریانو ادریک ته وویل چې هغه ځناور یو ځواکمن پیری دی او که چیرې هغه غواړي چې پیری مات کړي نو د دوی مرستې ته اړتیا لري. دغه ده، دا بوتل واخله، له دې سره کولی شي چې پیری په دام کې واچوي څو هغه له ځناور څخه پیري ته واوړي. ادریک له پریانو څخه مننه وکړه او لاړو تر څو ځناور پیدا کړي. ادریک ځناور وموند چې د ده انتظار کولو. ځناور په ادریک ګزار وکړ، خو ادریک ځیرک و او د هغه له حملې څخه یې ځان وژغوره. پیری خپل ځواک د ځناور په شکل کې نشوی کارولی او بیرته خپل اصل حالت ته واوښت. کمزوری انسانه، ته فکر کوې چې ما به مات کړې؟ زه به دې اوس پوه کړم. له موقع څخه په ګټه اخیستنې ادریک بوتل راواخیست او د پیري په لور یې وار کړ. نه!
د جادویي بوتل په منځ کې راګیر شو. ماله دې ځایه بهر کړه. راته ووایه چې پلار مې چیرته ده، کنه نو د تل لپاره به په دې بوتل کې پاته شي. خو پیري له خبرو کولو ډډه وکړه. نو ادریک ډبه له ځان سره ماڼۍ ته یوړه او خپله خونه کې کېښوده. یو ورځ یوه خدمتکاره د ادریک خونې ته هغه مهال ننوته چې هغه هلته نه و. پیري هڅه وکړه تر څو له دې موقع ګټه واخلي او رنی جوړ کړي. او زړه سواندې ښځې، هلته څوک دي؟ ستاسو په هیواد لعنت شوی، ستاسو پاچا په نامعلومه توګه ورک شوی. ستاسو نوی پاچا چې له جګړې سره هیڅ علاقه نه لري ناڅاپه له یوه لوی پوځ سره غونډیو ته لاړو. هغه باندې پیریان راغلي. ته اوس هم پر ما شک لرې؟ ستاسو په هیواد لعنت شوی. خدمتکاره له دې نامعلوم غږ څخه وویرېده او په منډه له خونې ووتله. په لږ وخت کې اوازې خپرې شوې او ټول هیواد په ځوان پاچا شک کولو. ادریک دې هر څه ته پاملرنه نه کوله، خو د ملکې دې حالت ته پام شو. آیا په رښتیا پیریان شوی؟ موږ شاید یو نوی پاچا ته اړتیا ولرو. او خدایا، ادریک دلته خوندي نه دی. ملکې پریکړه وکړه چې ځان ناروغ وښیي او خپل زوی یې راوغوښته. مورې، څه شوي دي؟ زویه، داسې ښکاري چې زه په یوه نامعلومه ناروغي اخته شوې یم. زه غواړم چې ته د شمال ځنګلونو ته لاړ شي. هلته ما اورېدلي چې اروا اوسي او جادویي بوټي کري. یوازې ته کولی شي چې اروا وویني، همداسې نه ده؟ ادریک لیدی چې خپله مور یې یوازې پرېښوده خفه و، خو د هغې غوښتنه یې ومنله او د ځنګلونو په لور روان شو. له څه ځنډ وروسته هغه ځنګلونو ته ورسېدو او هلته یې د اروا پلټنه وکړه. هغه همداسې لګیا و چې یوه لوړه چیغه یې واورېده. آخ، ډیر سخت درد کوي. آی. ادریک په هغې خوا ورغی او یوه لویه پړانګ یې ولیده چې یوه پښه یې ټپي ده. او دا بله ستونزه. زه خطر نه یم، ځکه دلته راغلم چې ستا چیغې مې واورېدې. ته زما په ژبه پوهیږي؟ ادریک د ځان په هکله پړانګې ته هر څه وویل او همدارنګه په غور سره د هغې ټپ وکتلو. داسې ښکاري چې ډیر به درد کوي. غواړې چې مرسته در سره وکړم؟ هغې په شکمن انداز د هو په معنا سر وخوځوه. نو ادریک په غور سره د هغې د پښې درملنه وکړه. مننه ادریک، ته ډیر ښه انسان ښکاري. دا راته ووایه چې دغه نښه دې له کومه کړې؟ او دغه؟ ادریک پړانګې ته د خپل پلار او هغه پیري په هکله چې ورسره مخ شوی و هر څه وویل. پړانګه ناڅاپه هیجاني شوه. همدا دی، دا مغه پیری دی چې زه ورپسې ګرځم. وګوره، زه د ربي هیواد په شهزادګۍ روسابل پورې اړه لرم. هغه پیری له یوه پخواني منع شوي کتاب څخه راغلی چې موږ خلاص کړی و. پړانګې شهزاده ته وویل چې یوازې شهزادګۍ کولی شول چې پیری بیرته په کتاب کې بند کړي، خو مخکې له دې چې هغه دا کار وکړي، پیري هغه په یوه جادویي برج کې بنده کړه. ځکه نو زه له ډېره وخته هڅه کوم چې هغه پیدا کړم. موږ باید هغه ته ورشو ګرانه. شهزاده د پړانګې په شا سپور او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. هغه په پټه ماڼۍ ته ننوتلو او هغه بوتل یې راواخیسته چې پیری پکې بند و او بیرته له ماڼۍ څخه ووت. پړانګې ادریک هغه جادویي برج ته وروستلو چې شهزادګۍ پکې بنده وه. او ګرانې شهزادګۍ، مه خفه کېږه، موږ به هغه خامخا وژغورو. هغوی د لوړ برج درنه دروازه پرانیسته او یوې خونې ته دننه شول چې د اور لمبو نیولې وه. موږ له دې دننه نشو تللی. نه، زه یوه مفکوره لرم. د اوبو اروا، هیله کوم زموږ سره مرسته وکړې. هغه چې څنګه دا وویل، د اوبو درې اروا را پیدا شوې. دوی د خپل ځواک په مرسته لمبې لرې کړې او ادریک سره د پړانګې له خونې تیر شول چې بله دروازه پرانیزي. او نه! دوی دواړه داسې خونې ته ننوتلي وو چې لویه څاه پکې وه او په څاه کې وږي زمریان پراته وه، تر څو هر هغه څوک چې ورولېږي ویې خوري. د باد رو، زما سره مرسته وکړه. یو دم یو ښایسته روح راغی او ادریک او پړانګۍ له هغه خطرناک څاه څخه تیر کړل.
بالاخره روغ راووتو. هیله لرم چې شهزادګۍ په هغه بله خوا کې وي. هغه دریمه دروازه پرانیسته او هلته ښایسته شهزادګۍ روسابل ولاړه وه. شهزادګۍ ټیګي او دا ستا نوم ده؟ یوازې شهزادګۍ مې په دې نوم بولي. ټیګي دا سړی څوک دی؟ دا پاچا ادریک دی او پیریله هم د سره دی. پړانګې روسابل ته هر څه وویل. هغه هم ډیره خوشحاله شوه. ډیر ښه، نو راځئ چې دا ځای پرېږدو او بیرته زما هیواد ته لاړ شو. دوی درې سره د روسابل ماڼۍ ته لاړل او هلته هغه جادویي کتاب وموند چې پیری پکې و. ادریک جادویي ډبه لرې کړه. اوف، زه چیرته یم؟ او نه، او شیطانه پیریا، زه د ربی هیواد شهزادګۍ تا ته امر کوم چې بیرته خپل کتاب ته وګرځه تر څو هلته د تل لپاره بند شي. نه. روسابل کتاب بند کړ او په همدې توګه د ادریک په پلار شوی جادو مات او د دوی شاته راڅرګند شو. پلاره، ادریک، او ادریک، هغه پیری زه په یو تیاره ځای کې بندي کړی وم. شهزادګۍ او پړانګه یو بل ته موسکي شول. تر لږ ځنډ وروسته ادریک او پاچا بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. ملکې چې خپل خاوند ولیدو له خوشحالۍ وژړل. ادریک بخښنه وغوښته چې هغه د ناروغۍ په حال کې پریښې وه. اوه، زه ناروغه نه وم. زه ویرېدم چې دا هیواد ستا لپاره خطرناکه و، ځکه مې د لږ مودې لپاره له دې ځای څخه لرې ولېږلي. ټول د پاچا په بیرته راتګ حیران وو. پاچا سلامت بیرته راوګرځېده. زوی ادریک هم، دا به څه مانه؟ پاچا د هیواد د خلکو ډار لرې کړ. هغه ټول څه چې پرې تیر شوي وو دوی ته یې ټول وویل. په دې کې هیڅ شک نشته چې زما زوی زما او د روبي هیواد د شهزادګۍ ژوند وژغورلو. خلک د دې خبرو په اورېدو خوشحاله شول او په پای کې د ټول هیواد خلکو په خوشحالۍ ژوند کاوه. ادریک او روسابل ښه ملګري شول او هر وخت به یې له ټیګي سره لوبې کولې. هی، ما تا ته ویل چې دا نوم یوازې شهزادګۍ اخیستلی شي. او بخښنه غواړم.